د روانې میاشتې په 21مه نیټه د 10 هیوادونو د لوبډلو ترمنځ نړیوال جام پیلیږي چې په دغه نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله ولې نشته او څه خبره ده په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکو. هیله ده دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. سلام او مینه مو منئ، تاسو ګورئ ایران ټي وي یوټیوب چینل. د روانې میاشتې په 21مه نیټه د استرالیا هیواد د ښځینه کرکټ شلوري جام کوربهتوب ته چمتو دی. سږکال د ښځینه شلوري جام د 9م پړاو دی چې 10 لوبډلې پکې ګډون کوي. استرالیا، نیوزیلینډ، انګلستان، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، هندوستان، پاکستان، بنگلادیش، سریلانکا او تایلند لوبډلې به په ښځینه نړیوال جام کې خپلې لوبډلې سره لوبې ولوبوي. د ښځینه شلوریز جام د فبروري په 21مه نیټه د جمعې پر ورځ پیلیږي او د مارچ میاشتې تر 8مې نیټې به دوام وکړي چې ټولې پکې 23 لوبې ترسره کیږي. د ښځینه شلوریز نړیوال جام په 2009 میلادي کال کې پیل شول چې لومړی پړاو په 2009 کې ترسره شو. کوربه انګلستان او اتلولي هم انګلستان یوړه. په لوبه کې نیوزیلند ښځینه لوبډله ماته شوه. دویم پړاو په 2010 ویسټ انډیز کې ترسره شو چې استرالیا نیوزیلند ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله. دریم پړاو په 2012 کې سریلانکا کې ترسره شو چې اتلولي استرالیا یوړه او په لوبه کې انګلستان ښځینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. په 2014 کال کې په هندوستان کې ترسره شو، اتلولي ویسټ انډیز ترلاسه کړه او استرالیا ته ماتې ورکړه. په 2013 کې پنځم پړاو په ویسټ انډیز هیواد کې ترسره شو چې استرالیا وګټله او انګلستان ته ماتې ورکړه. او اووم پړاو بیا د روان عیسوي کال د فبروري په 21مه نیټه د استرالیا کې پیلیږي او استرالیا به له دفاع کولو هلې ځلې کوي. د ښځینه او نړیوال شلوري جام اتلولي 4 ځلې استرالیا، 1 ځل انګلستان او 1 ځل ویسټ انډیز ګټلې ده چې په دغه کې افغانستان لوبډله نشته ځکه چې افغانستان کرکټ ښځینه ملي لوبډله تر اوسه پورې نه لري.